دوستانو بیا هم د الجبر زده کړې ویډیو درس څخه راغلاست. په دې درس کې به تاسو د الجبري افادو د ساده کولو سره آشنا شئ. د الجبري افادو ساده کول زموږ هدف دا دی چې په الجبري افاده کې مشابه حدونه پیدا کړو. پس له دې چې مشابه حدونه پیدا کړو یو له بل سره جمع او تفریق کوو. کومه نتیجه چې په لاس راځي د راکړل شوی افاده یو ساده شکل دی. راځئ چې په مثالونو کې تطبیق کړو. لومړی مثال غواړو یو الجبري افاده چې 5n جمع 8s منفي 2n منفي 20 ته ساده کړو. موږ وویل د الجبري افادو ساده کولو نه هدف دا دی چې په الجبري افاده کې مشابه حدونه پیدا کړو. بعد له دې چې مشابه حدونه پیدا کړل یو له بل سره جمع او تفریق کوو، نتیجه چې په لاس راغله یو ساده الجبري افاده ده. راځئ چې هم دا کار وکړو. پورته افاده مساوي کیږي. ګورو چې 5n او 2n مشابه حدونه دي. ولی مونږ په تیر درس کې ویلو مشابه حدونه هغه حدونه دي چې عین توري ولري، دلته منده او د تورو توانونه سره مشابه وي، سره عین مساوي وي. مثلا دلته هم د n توان یو دی، دلته هم د n توان یو دی، پس دا دواړه مشابه حدونه دي. 5n منفي 2n، 5n نه چې 2n لاړ شي 3n. اس او منفي وس دا دواړه سره مشابه حدونه دي. ولی ځکه چې عین تور لري، اس دلته لري، دلته هم د اس توان یو، دلته هم د اس توان یو دي، پس دا دواړه سره مشابه حدونه دي. اس منفي وس مونږ لرو یو اس جمع اس. پس دا افاده د دې افاده ساده شکل دی. دوهم مثال مونږ افاده لرو 8c جمع 3 کې جمع 15 کې منفي 8 کې. غواړو دا یو الجبري افاده ساده کړو، مشابه حدونه پیدا کوو. مونږ ګورو چې په دې الجبري افاده کې 8c یوازې یو حد دی، بل حد نه لرو چې په هغې کې c وجود ولري. پس دا حد په خپل حالت باندې لیکو 8c. 3 کې 15 کې 8 کې دا سره مشابه حدونه دي. ولی بیا هم تکراروم، په دې حد کې مونږ کې لرو، په دې حد کې مونږ کې لرو، په دې حد کې مونږ کې لرو. دلته هم د کې توان یو دی، دلته هم د کې توان یو دی، دلته هم د کې توان یو دی. پس دا سره مشابه حدونه دي. 3 کې جمع 15 کې 8 کې، 8 کې منفي 8 کې یو بل سره خلاصي، ځکه چې مثبت 8 کې منفي 8 کې لرو، مثبت 8 کې د منفي 8 کې سره خلاصي. پس نهایت دا افاده د دې افاده ساده شکل دی. بیا هم په درې مثال کې لرو 3a مکعب منفي 2a منفي 2 منفي 15 مربع جمع 3a جمع 18. غواړو د الجبري افاده ساده کړو. درې a مکعب مونږ بل a مکعب نه لرو په دې الجبري افاده کې. پس دې حد سره بل مشابه حد نشته، چې مشابه حد نشته په خپل حالت باندې کو 3a مکعب منفي 2a. مونږ بل حد لرو د a چې هغه هم a لري، پس دا حد او دا حد سره مشابه دي. ولی ځکه دلته a وجود لري، دلته a وجود لري. پس منفي 2a جمع 3a، پس د وونه 3z پاتې کېږي 4، البته په منفي علامې سره منفي 4a. دا هم خلاص شو، دا هم خلاص شو، دا هم خلاص شو. a مربع مونږ ګورو چې بل a مربع نه لرو، پس دا حد په خپل شکل باندې لیکو منفي 15 مربع. دا هم خلاص شو. لرو 18 یو ثابت دی، 18 هم لیکو جمع 18. چون بل ثابت مونږ په دې الجبري افاده کې نه لرو چې دې سره یا جمع یا تفریق وو، پس 18 هم په خپل حالت باندې لیکو. دا افاده د دې افاده یو ساده شکل دی.